د علماو وینه چې کله توی شوې ده، ظلم شوی دی، فساد شوی دی، دغه حکومت له به الله بقا نه ده ورکړې. اسلامي حاکمانو که د خپلو حکومتونو بقا مو پکار وي، د بقا سبب د علماو حفاظت دی. یو اهل حدیث عالم قتل کیږي د نامعلومه شخصیت د لاسه، قتل کیږي دسیسه باندې پلټونه شروع ده. دا څنګه نامعلومه شخص دی چې ټوله دنیا نه غایب دی، غافل دی، او دې نامعلومه ته صرف اهل حدیث علما معلوم دي. دا هم یو د اشتباه خبره ده. څنګه په دې خبره زړه تسلي ورکړو چې اوله پېښه نه، په لسګونو سوونو پېښې داسې وشوې چې نامعلومه شخصیت خبره ختمه کړه. اسلامي عمارت او اسلامي نظام هغه خو داسې وي لکه عمر صاحب چې وه، یو سړی وله راغی ویل زما خو دا خیال و چې ته به اوده یي. ویل کمقله څنګه اوده شم؟ که د ورځې اوده شم رعیت مې تباه کېږي، که د شپې اوده شم نفس مې هلاکېږي. الله سره رابطه جوړوه. او د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله نه هم داسې قول نقل دی، که د عراق د دجلې د نهر په سر باندې یو اس په تباه کېږي، الله به د ما نه پوښتنه کوي. ولې غفلت دی؟ د علمای کرامو وینه مسلمانانو مشرانو ته ولې سپکه ده؟ حال دا دی ګوره، د علماو وینه چې کله توی شوې ده، ظلم شوی دی، فساد شوی دی، دغه حکومت له به الله بقا نه ده ورکړې. اسلامي حاکمانو که د خپلو حکومتونو بقا مو پکار وي، د بقا سبب د علماو حفاظت دی. ظلم بندول، فساد بندول، وینه تویول بندول، په دې د حکومت بقا راځي. څرنګه چې اثر کې راځي چې ان الله لا يملي الدولة الكافرة اذا كانت عادلة ولا يملي الدولة الفاجرة اذا كانت ظالمة او مسلمة اذا كانت ظالمة. الله رب العالمين کافر حکومت طبقه ورکړي چې عدل پکې، مسلمان حکومت چې عدل پکې نه وي هغې ته بقا نه ورکوي. بل اثر کې داسې راځي چې اذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. کله چې هغه بندګان زما خلاف وکړي چې ما پېژني، زه په هغې داسې ظالم داړهمار مسلط کوم چې دی ما نه پېژني. دا اثر خو علماو دا دواړه آثار بغیر د سند نه ذکر کړي، خو موږ د قرآني آیت په تایید دا خبره کوو. الله ته په خپل دور کې بني اسرائیل ډېر زیات محبوب و، یعنې د بني اسرائیلو په دور کې الله ته بني اسرائیل محبوب قوم و. الله وایي وفضلناکم علی العالمین، په عالم کې غوره خلک. خو کله چې د الله د حکمونو خلاف وکړو، الله وایي وقضینا الی بني اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فلما جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. اسرائیلم دغسې یو کردار وکړه چې د تاریخ د واقعاتو مطابق یو مؤمن بنده یو نبی قتل کړ یحیی علیه السلام، چې الله په هغې باندې ظالم مسلط کړه، د هغوی بې حرمتي یې وکړه، د هغوی بې عزتي یې وکړه، د هغوی بې ښکندنې وکړه. شیخ سردار ولي رحمه الله رحمة واسعه د علم یو غر، د تقوا یو غر، ډېر زیات امن خوښونکی، شر او فساد لرلی انسان. د هغه په زرګونو تقریرونو کې یو د تعصب کلمه نشته،
دډیر حکمت د وجه نه په خپلو تقریرونو کې د خپل استاذ او د خپل مدرسې نوم نه دی یاد کړی. وګورئ تاسو د هغه بیانات موجود د هغه دومره شیرینه ژبه چې یوازې اهل حدیث نه شرق او غرب ته د هغه دعوت رسېدلی. دنیا کې موږ چې اورو د خلکو بیانات وایي قسم په الله چې ټول کور د مرګ نه خبر شوی وی، ټول کور د مرګ نه موږ ته به دومره تکلیف نه وی لکه د دې یو صالحې نه چې خبر شو. دنیا کې د دنیا یورپي امریکایي حکومتونو کې هلته چې کوم مسلمانان دي په سوونو زرګونو خلکو فسق و فجور د بیاناتو پرېښوده. دی خو د اصلاح یو چراغ و چراغ. ظالمه ستا لاس دله ورته او دا دې څنګه قتله وه؟ موږ به دا وایو رب کائنات موږ خو کمزوري یو، هر وخت ظالمان په موږ داسې ظلمونه کوي. ربه ته خو جبار او قهار ذاتي. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار يا قهار. اللهم من ارادنا واراد المسلمين بسوء فاشغله على نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين.